د تاریخ نادره او حیرانونکي انځورونه. په عراق کې د کتابونو په بازار کې د شپې هم کتابونه همداسې په کوڅو کې پراته وي، ځکه خلک باور لري چې کتاب لوستونکي غلا نه کوي او غل کتاب نه لولي. په هند کې پخوا د مدرسې پوهنتون زده کوونکو به د شپې تر ناوخته د لوستلو لپاره خپل ویښتان په رسۍ تړل، ځکه کله به چې خوب پرې غالب شي رسۍ به کش شوه او دوی به بیرته راویښ شول. د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جرمني سرتیرو د دښمن د غولولو لپاره داسې بوټان پښو کول چې د تګ پر مهال به د پښو نښې بل لوري ته ښودلې. دا ماشومه نه پوهېده چې دا یوازې یوه مجسمه ده. ماشوم یې هغه رښتینی انسان وګاڼه او د مرستې هڅه یې ورسره وکړه. په عراق کې دا ځای کوم کلی یا ښار نه دی، بلکې د نړۍ تر ټولو لویه هدیره ده. دې ځای ته د سولې دره یا وادي سلام هم وایي. دا د نړۍ تر ټولو غمجنو عکسونو څخه یو دی چې د عکاس کیون کارټر لخوا اخیستل شوی و. په عکس کې یو وږی ماشوم ښکاري او یو مرغه د ماشوم شاوخوا ولاړ دی، په داسې حال کې چې عکاس د دې عکس له امله جایزې هم ترلاسه کړې. خو وروسته یې د سخت ذهني فشار له امله ځانوژنه وکړه، ځکه ځینې خلکو پرې نیوکه کوله چې ولې لومړی ماشوم ونه ژغوره.